درنو دوستانو سلام علیکم. لکه څنګه چې تاسو په دې ویډیو کې ګورئ، موسلیان انس حقانی موسلی او خلیفه سراج الدین حقانی موسلی اختر په پاړه چنار کې تیر کړی دی او تاسو په دې خبر شوي یاستئ چې هیبت الله یو ارشد مشاور په کوټه کې وژل شوی دی، له هغه ځایه د جهنم ویزا اخیستې ده او دغسې د اختر په اختر کې طالبانو درځنونه مشران پاکستان ته تللي، اختر یې په پاکستان کې تیر کړی دی. دا خبرې د ټولو هغو خلکو لپاره چې فکر کوي چې طالبان د پاکستان له اختیاره وتلي او له کنټروله وتلي دي، دوی ټولو لپاره یو یاداشت دی. دوی باید په دې وپوهېږي چې د کوم رژیم چې مشران د پاکستان په کنټرول کې وي، سوال نه پیدا کېږي چې هغه رژیم دی د پاکستان په کنټرول. د طالب رژیم مشران اکثره په پاکستان کې جایدادونه لري، هلته یې شناختي کارډونه دي، د پاکستان د پوځي استخباراتو سره نږدې کار کړی، د دوی رابطه استخبارات. نو تاسو ته باید دا معلومه وي چې د دوی رابطه استخباراتي ده او استخباراتي رابطې شفافې او ښکاره نه وي. استخباراتي رابطې اکثره تیریستونکې وي. د اشرف خان هجري خبره د شمال تپوس کوي، په جنوب درومي، د ښکاري سړي په ژمنه باور مه کړئ. تاسو د استخباراتي خلکو په خبرو باور مه کوئ.